بسم الله الرحمن الرحیم. زمون هدف او مقصد د ویډیو جوړولو نه د اسلامي تاریخ وړاندې کول دي. همداراز دا هم معلوموو چې د اسلامي تاریخ په څو دورو باندې تقسیم شوی دی. نو راځو د خپل ویډیو د خپل هدف په طرف باندې. په سر کې کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته هجرت کوي او هلته د اسلام یو سپیڅلی او روښانه دین دعوت شروع کوي او عمل ته د دې بنسټ ایښودل کیږي، نو دا په اسلامي تاریخ کې لومړنۍ دوره ده چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دعوت شروع کوي او هلته د اسلام د سپیڅلي دین لومړنۍ بنسټ د دولت په حیث باندې ایښودل کیږي. هغه لس کلنه دوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې تېره کړه د ډېرو فتوحاتو او همداراز د ډېرو کارنامو څخه ډکه ده. وروسته به انشاءالله په هر یو باندې فردن غږیږو. همداراز دا موږ د اسلامي تاریخ لومړنۍ دوره حسابیږي او ورپسې دوهمه دوره موږ سره بیا د خلفاو راشدینو ده. خلفاو راشدینو په دور کې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، ان تر دې چې د اسلام او د اسلامي دولت پیغام تر ترکستان هم راورسید. همداراز ډیر فتوحات په دې کې شامل دي چې د مصر، فارس، شام او د عراق غوندې کې لوی ښاري هم د اسلامي دولت تر چتر لاندې راغلی. دریمه دوره د امویانو دوره ده چې بنسټ ایښودونکی حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه. دوی لومړنی کار ده چې پایتخت یا مرکز یې له مدینې منورې څخه انتقال کو دمشق ته. همداراز دا دوره د ډېرو فتوحاتو څخه ډکه ده، لکه له مغولستان څخه واخله سند، شمالي افریقا او همداراز اندلس چې اوسنۍ سپین یا هسپانیه ده. یعنې په کل کې ویلی شو چې په ختیځ کې د چین په پولو څخه واخله تر په لویدیځ کې تر اتلانتیک سمندره پورې دا د اسلامي دولت واکمني وه. څلورمه دوره د عباسیانو دوره ده چې بنسټ ایښودونکی ابوالعباس عبدالله الصفاح د عباسیانو بنسټ کېښود. دا دوره هم د ډیرو فتوحاتو او ډیرو کارنامو څخه ډکه ده. خو دا دوره چې کله اوج او دبدبې ته رسیږي د خپل یو مشهور خلیفه په وخت کې چې هارون الرشید نومیږي، نو په دې دور کې دوی علمي کلتوري اوج او دبدبې ته رسیږي. د خپل 45 کلنۍ دورې وروسته چې کله دوی کمزوري کیږي، نو دوی د سیاسي انتشار په بعضو سیمو کې د سیاسي انتشار سره مخ کیږي او کمزوري کیږي او بالاخره عباسي خلافت له منځه ځي. پنځمه دوره د عثماني خلافت رامنځته کېدل دي. د عثماني خلافت بنسټګر اول عثمان یا عثمان اول د طغرل زوی و چې دی بنسټ کېښود او په دې دور کې ډیر لوی او زیاتې جګړې رامنځته کیږي چې دې کې اسلامي نړۍ ته سخت زیان هم رسیږي، لکه صلیبي جګړې، همداراز د مغولو یرغلونه چې اسلامي نړۍ د ډیر سخت یرغل او سختو جګړو سره مخ کیږي. خو عثمانیان په دې توانیږي چې په 14مه پیړۍ یا په 10مه هجري قمري کې د عربستان واک هم ترلاسه کوي او بیا مغولو همداراز د صلیبي جګړو څخه اسلامي نړۍ راباسي او خپلې پولو او خپل سرحدات د امن او سولې جوګه ګرځوي. نو دا په کل کې زموږ سره د اسلامي تاریخ 15 دورې وي. انشاءالله وروسته په هر یو باندې بیل بیل غږیږو، بیل بیل بحث به کوو. همداراز ملتیا مو غواړم. تر بیا مو په پاک او سپېڅلي خالق سپارم. والسلام.